ځکه زه تاسو ته وایم کله کله د انسان تعلق انسان ته څومره ګټه کوي. د اخر کې زه یو واقعه پیښوم. زموږ د سلفو کې امام رازي رحمه الله تیر سوی دی. امام رازي رحمه الله خپل وخت کې ډېر لوی مفسر او ډېر لوی محقق چې الله تعالی هغې ته نقلي او عقلي علوم داسې ورکړي چې د ده په عصر کې د ده په مثل انسان بیا ډېر کم. د چې کله علوم حاصل کو ظاهري علوم نو یو څه زمانه بعد بره دا سوچ ورسره سو چې د خپل نفس د اصلاح دپاره د یو نیک بنده تلاش مې کړی وی، د هغې سره مې تعلق قایم کړی وی چې د هغې په خاطر باندې زما د زندګۍ پوره اصلاح راغلی وی. چونکې وګرځېدی په دې نیت باندې، په دې اراده باندې ډېر سفرونه وکړو نو ډېر خلکو له ورغلی. چونکې د ده سره عقلي علوم نقلي علوم ډېر ورسره و، د چا سره د طبیعت مناسبت ډېر کم راتلی. آخر کې یو بزرګ خوند ورکوي، برای هغې ته ویلی چې زه بیعت غواړم. هغې د ده د بیعت هسې انکار وکړي، لیکن چونکې د ډېر اصرار وکړي، هغې ته ډېر عجز او ډېرې زارۍ وکړي، هغې هم حیران سو چې د ټولې عصر او د خپلې زمانې لوی علامه دی. نو بره هغې یو څه د بیعت ترتیب ورسره برابر کړي. هغې ورته وویل چې په پلانکۍ ورځ به راځې زما خانقاه له، او زما خانقاه کې به بل څوک نه وي، ما او تا به یې کړ سره کښېنو، بیا زه تا ته بیعت درکړم. امام رازي رحمه الله چې کله په هغې ورځ باندې رالی چې کمرې ته راننوتی نو هغې د دننه د حجرې دروازه بنده کړله. هغې عبارت سر ورته پټ کې د ده پر دې مزاج باندې، د ده پر حالاتو باندې لږ توجه کوي د مراقبې په شکل. دا د صوفیه کرامو خپل ترتیب دی چې کله یې توجه وکړه، د توجه څه وروسته د امام رازي رحمه الله په دې ذهن کې دا ورغله لکه د ده په زړه کې چې یو چابکه هوای او دا وره کې داسې ژر اړی. مر امام رازي رحمه الله هغه شیخ ته وایي حضرت دا څنګه کیفیت دی؟ هغه ورته وایي بس ډېر مه ګبراوېږه، دا صرف دا ستا ظاهري علوم لږ د دماغه وځي چې د څو دا وتلي نه وي باطني نه ورشوه کېږي. دی راوغورځېدی، ورته وایي حضرت ما په دې علوم پسې کوم سفرونه کړي دي، ما پر دې کمې شپې رونې کړي دي او پر دې مې کوم مشقتونه برداشت کړي دي، زه د دې ووتلو ته قطعا تیار نه یم، نه زه ستا بیعت ته تیار یم. هغې هر څه ورته ویل چې سړی دا علوم برته په اسانه طریقه راځي، چې کوم باطني علوم درله رالو هغه دې د ظاهري علومو څخه ډېر اعلی او ډېر افضل دي، ګبراوېږه مه او ویرېږه مه. لیکن چونکې پر دغه غریبانې ډېرې خوارۍ په دې ظاهري علومو کې تېرې سوي وې، نو ورته حضرت دې بیعت ته زه تیار نه یم، بس ما پرېږده. هغه ورته ګوره بیعت خو ستا رضا ده، زه خو درته وایم چې ویې که کې نه کوې نوره ستا خوښه ده. دی ورته حضرت زه نه یم ورته تیار، بس د هغې هغه توجه مراقبه ختمه سوه. آخر هغه ورته حضرت بیعت خو دې نه وکړې، صرف زما سره یو تعلق ساته، په ډېرو مشکلو ځایو کې به زما هغه تعلق تا ته ډېره غټه در ورسوي. امام رازي رحمه الله چونکې د ظاهري علومو عالم ولو، د هغې دا خبرې ډېرې په دماغ کې نه راتلې. د ده په عصر کې د دهریه وزورو، دهریه هغه خلک دي چې د الله تعالی وجود نه مني، هغې قرآن نه مني، هغې احادیث نه مني، هغې باندې به د الله تعالی وجود صرف په عقل ورته ثابتی. د امام رازي رحمه الله به د دې خلکو سره ډېرې مقابلې راتلې. د امام رازي رحمه الله د خدای پر وجود باندې عقلا 100 دلایل یې زده وو، چې کله به د هغې سره مناظره راله پر 5 دلایل به بس هغې پر 5 دلیل به هغه لا جواب وس، نو هېڅ څوک د ده مناظرې ته نه تیارېدی. اتفاقا پیش راله د هغې بزرګ د زندګۍ دورانیه کې امام رازي رحمه الله باندې مرګ رالی، چې کله د زکندن وخت نو شیطان ظالم رالی و سر ته ورته کښېناستی، برای مناظره ورسره شروع کړه، ورته حضرت د یو سړي په شکل ورته کښېناستی چې زه د الله تعالی وجود نه منم، نعوذ بالله. پر دې باندې دلیل امام رازي رحمه الله یو دلیل پیش کړي، هغې جواب پیش کړي، دویم دلیل، دریم دلیل، 5م دلیل، 10م دلیل، 20م، 30م، 50م ته سره ورسېد چې دی کوم دلیل پیشوي شیطان یې جواب پیشوي. چې کله 80 دلیله ته سره ورسېدو امام رازي رحمه الله بلک شروع کړي چې دا خو زما د هر دلیل جواب راکوي، که زما ټوله دلایل مات سي د دې خو دا معنا چې زما د مرګ په داسې حالت کې رالی چې زما د خدای په وجود کې شک و شبه پاته ده، او چونکې دا نازک حالت دی او دا اخرنی حالت دی، او که په دې حالت کې زما د الله په وجود کې شک و شبه پاته سي بیا به زما آخرت څنګه سي. خو د شیطان سره مناظره شروع ده چې کله 90 دلایلو ته ورسېدو چې دی هر دلیل پیشي هغې ډېر تسلي بخش جواب ورکړي. چې کله 98 دلایلو ته ورسېدو امام رازي رحمه الله باندې ډېر بد حالت دی، په خپلو خولو کې غرق چې الله د زکندن حالت په داسې حالت کې دی چې هغې کې داسې نه وي چې زما د ټولو دلایلو جواب پیش سي،
او د دې خو دا معنا چې عقلاً زه د خدای په وجود کې شبه مې پاته سو او زما دماغ کې د خدای وجود ثابت نه دی نعوذ بالله چې کوم بزرګ د تعلق دی ورسره هغې د پیشلمي پر وخت باندې راکښېنستی او دس کوي الله تعالی د علم په برکت سره د حالت پر هغې باندې کشف کوي هغې اودس وکړي د اوداسه په ګډوه کې لږ اوبه دي او الله تعالی د امام راضي حالت ورته ښکاره کوي هغې بره دا ګډوه د مځکې ورته ووله ولې راضي ولې دی نه ورته وایي چې زه د الله وجود بغیر د عقلي دلیله منم زه د الله تعالی وجود بغیر د دلیله منم زما د الله تعالی پر وجود په داسې شکل باندې منم چې پر دې باندې زما هېڅ دلیل ته ضرورت نشته امام راضي رحمه الله ته الله تعالی د هغې په برکت هغه غږ راورسوی امام راضي رحمه الله پر 99 دلیل باندې پر هغې ته وایي شیطان ته وایي چې نور زه په دې کې څه نه وایم زه د الله تعالی د وجود بغیر د دلیل زما پر دې ایمان زه پر دې باندې نه دلیل پیښوم نه د دلیل اورم نه د دلیل جواب ته ضرورت لرم نه د دلیل پیښولو ته ضرورت لرم زما د الله تعالی پر وجود بغیر د دلیل یقین او ایمان دی چې کله دا خبره وکړه شیطان د دې خبرې په مقابل کې لا جواب نو د امام راضي رحمه الله زکندن او خاتمه الله تعالی پر ایمان باندې راوسته صرف د هغې بزرګ د تعلق په خاطر باندې نو هغه بزرګ ورته ویلي چې زما سره صرف تعلق ساته د هغې تعلق په برکت به زما تعلق پر ډېرو مشکلو ځایو باندې تاسو له پښه درځي نو ما درته ویل د انسان زندگی په دنیا کې د ډېرو بدو دشمنانو سره ده چې یو نفس دی یو شیطان دی او هغې ظالمان پر هره مسله باندې سړی نه پرېږدي هغې انسان ته وسوسې وراچي هغې انسان ته خطرات او ګناهونه په دماغ کې ورکوي او شیطان ظالم دا ګناهونه سړي ته سپکوي او سړي ته اسانه کوي او سړي ته ښایسته کوي در هغه وخته سړی نه پرېږدي چې در څو یې په ګناه کې اخته کړی نه لیکن د دې څه د ځان خلاصولو طریقه د الله تعالی فضل غوښتل د شیطان وسوسه د دماغه ایستل او د ځان سره همیشه دا دعا ویل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین او دویم خپل زندگی آزاد نه تیرول خپل سر د یو چا په کړۍ کې ورکول د یو چا سره بیعت کول د یو چا په تربیت کې زندگی تیرول په خپلو دینی معاملاتو کې د یو بزرګ سره مشوره کول او د هغې څخه په هره مسله کې راهنمایي اخیستل دا د حفاظت دپاره او د شیطان د حملو څخه د وار د بچاو دپاره د انسان دپاره بهترینه طریقه ده او انسان په دې طریقو د شیطان د مکر څخه خلاصېدی سي الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د شیطان د مکرونو څخه محفوظه وساتي الله تعالی دې زموږ او ستاسو د دماغو کې دا څو خبرې راولي